په دې آیاتونو کریمو کې الله جل شانه د قیامت متعلق څه د ذکر کوي او ورسره د الله جل شانه د علم محیط او د کامل علم چې په دې هر یو شیز باندې پوهه ذات الله تعالی دی د هغې متعلق څه د ذکر دی. رسول الله مبارک ته الله تعالی د آیاتونو کې فرمایي وی اے پیغمبره که تا نه تپوس وکړي شي چې دا قیامت کله دی نو ته ورته ووایه چې د قیامت علم الله ته دی، د قیامت علم الله ته دی او د قیامت دا راتلل قیامت به راځي خامخا چې کله الله وغواړي الله تعالی فیصله وکړي نو الله جل شانه به څه دی په خپل قدرت سره دا نظام دا هر یو شی څه دی دا به ختم کړي. نو د قیامت علم چاته دی؟ الله ته دی. رسول الله مبارک لا یو ځل څه کسان رالل د یهودو نو یو څو تپوسونه یې کول. یو یې پکې دا تپوس وکړو چې دا قیامت چې ته وایې چې قیامت دی دا قیامت به کله؟ نو رسول الله مبارک ته الله تعالی آیاتونه نازل کړل یسألونک عن الساعه، وی پیغمبر دا خلق د تا نه د قیامت متعلق تپوس کوي نو ته ورته وایې پیغمبره چې دا قیامت دا به سمدستي راځي او د دې علم چاته دی؟ الله ته دی. د دې قیامت علم نه پیغمبرانو ته پته وه او نه فرشتو ته پته شته. د دې علم چاته دی؟ لکه د قیامت الله ته پته ده چې الله وغواړي نو قیامت به څه دی راشي. او دا قیامت په دوه قسمه باندې دی، یو قیامت صغرا دی یو قیامت کبرا دی. قیامت صغرا ورکوټه قیامت څه مطلب؟ حضور علیہ السلام فرمای من مات فقد قام علیه القیامه، کم سړی چې په دنیا کې مړ شو مرګ ورته راغی بس په ده باندې قیامت شروع شو. خبره پوه شوې؟ کم سړی چې مړ شي ټیم پوره شي فقد قام علیه القیامه نو په ده باندې قیامت څه دی شروع شو. دا قیامت صغرا دی. او قیامت کبرا هغه دا دی چې کله دا نظام دا هر یو شی د اسمانونه دا ستوري دا ځمکه دا بلډینګونه دا هر څه ختم شي او ورځ د آخرت قایمه شي هغې ته ویل کېږي څه؟ قیامت کبرا. نو به چې سړی مړ شي په ده باندې څه د قیامت شروع شي. څه مطلب چې په د قیامت شروع شي؟ نو که چېرته ده ښه عمل کړي وي او خپل رب یې راضي کړي وي خو هغه د قیامت هغه ښه نظارې به ویني، او که نه د بد عمل کړي وي او خپل رب یې نه راضي کړي نو بد نظارې به ویني، یعنی عذابونه به وي ورته، تکلیفونه به ورته وي، راحت او خوشحالي به ورته نه به وي ورته. خبره پوه شوې؟ بیا ورپسې وما تخرج من ثمرات من اکمامها، الله وی د دې شیزونو ما ته علم دی چې کم میوجات د دې خپل غلاف نه روزي. غلاف څه مطلب؟ تاسو لکه د وږي ته وګورئ، وږي یو دانه زمیندار وکري د جوارو او لوی وږي ته پکې څه دی جوړ شي بې شمېره دانې پکې وي نو غلاف مطلب دا وږي د اول نه په څه شي کې بند وي؟ تاسو راته وایئ څه کې بند دي؟ بڼو کې بند دي که نه؟ نو دا بڼې ورته چا پیدا کړې؟ دا ورته الله پیدا کړې په خپل قدرت سره. او بیا که تاسو خیال کړي د دې وږي د حفاظت لپاره په دې بڼو کې دننه نري تارونه دا د الله په قدرت، دا پکې چا ور دننه کړل دا تارونه؟ دا ټول د الله په قدرت کېږي. الله و چې کومه میوه د خپل غلاف نه روزي، کومه میوه چې د خپل بمبل نه روزي یا کوم وږي چې د خپلو بڼو نه روزي، الله د دې علم ماته شته. زمیندار ته د دې علم نشته چې دا به وږي وبکي که به ونه کي. خبره پوه شي؟ باغونو والا ته د دې پته نشته چې دا به دومره میوه به وکي که به ونه کي. د دې علم چاته دی؟ الله ته دی. د غنمو دانې ته وګوره، وړه دانه یو وکري زمیندار او چې کله روخیږي نو ښه ډېره بې شمېرې دانې پکې. بیا د غنمو دانې ته وګوره، د الله په قدرت د الله د نظام ته تاسو وګوره حیران بشئ. د غنمو دا وړه دانه الله تعالی محفوظ ساتلي، په هغه خپل یو غلاف ولا الله جوړ کړي، خپل یو کور کې بند دی که نه بنده. او ګوره بیا د الله نظام ته ګوره، الله وایي د غنمو دانې ته ځان له بېلې که
اوړه خوري که څه ته کې کوه او بوستې ځان له بیل که دا د الله نظام دی. الله و چې کومه میوه راخیږي په بوټي کې الله و چې کوم فصل راخیږي کومه دانه چې راخیږي الله و د دې علم ما ته شته بل چاته علم نشته بېشکه چې الله ته د دې شیزونو علم دی. بیا ورپسې وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وما تحمل من انثى الله و چې کومه زنانه حامله کیږي الله و چې کومه زنانه حامله کیږي الله و چې کومه زنانه ماشوم زیږوي الله و د دې علم ماته دی. الله وی زما خوښه ده که زه چاله ورکم لوریانې ښه ډېرې الله وی زما خوښه ده که چاته ورکم زامن ښه ډېر او الله وی چاته اړه ورنکم او الله وی چې کومه ښځه حامله شي یعنی د بچو امید شي الله وی د دې علم ماته دی بېشکه چې الله تعالی ته دی. او دا نن سبا خو دا نور شیونه راوتي دي دا دغه دور دی د ټکنالوجي کله کله اکثر له دروغ خیږي ګورئ اکثر له څه دی دروغ خیږي او دا مه کوئ هسې که د صحت هسې که مثال د مریض دپاره تاسو کوئ چې مثال د الټراساونډ چې ورته وي په ښکاره به یې ته وي مړه د الټراساونډ خو دا نن سبا خلک یې څه دپاره کوي دې دپاره یې کوي چې هلک دې که جینۍ ده وایي که نه کوي هلکه خدای ظالمانو تاسو د الله په شیزونو کې ګوتې وهئ د الله کارونه هلکه دا شی کار کوي دا چک که کنه دا نن ډېر ضروري خبرې دا خاص کر دا ښځې پکې ډېر دا چک که نو دا هر څه د الله په علم کې دي. دا بټن له زور ورکټ که یو مثال یو زنانه چې کله هم ماشوم د هغې په خېټه باندې شي یا یو ماشوم څه دی زیږوي د دې علم چاته دی لکه الله ته دی. نو د دې هر یو شیز علم الله ته دی. نو د مخکې نه چې دا کم خلک دا ټیسټونه کوي یا دغه کوي چېرې ماشوم به هلک به که جینۍ به نو دا نه دي کول پکار. که مثال یو زنانه ته تکلیف وي طبي تکلیف وي ورته او د ډاکټر نه څه دي څه مشوره اخلي یا ډاکټر نه علاج کوي نو بیا خیر د الټراساونډ کولی شي. او که کم کس په دې نیت باندې الټراساونډ کوي چې دا هلک دی او که جینۍ ده نو دا د الله تعالی په علم کې ګوتې وال دي. ځکه الله وایي وما تحمل من انثى الله وایي د دې هر یو شیز علم ماته دی. الله وایي که کومه یو ښځه حامله کیږي الله وایي که کومه ښځه ماشوم زیږوي د دې علم الله وایي ماته دی. او دا بالکل مه کوئ چې دا هلک دی او که جینۍ ده. بیا څنګه چلی خاص کر زموږ په دې پښتنو کې مخکې لا ماشوم راغلی نی مخکې نه څه دي زیري وړي داسې دی که نه او ورو به دا که چا ورته ووایي چې هلک دی نو بیا به خواښ یم د هغه انګور ډېر قدر کوي څه به راوړي هلک به راوړي داسې ده که نه ده لکه او چې ورته ووایي چې جینۍ ده که نه نو بیا یې خواښ یم څه دی دونه پوزه را پړسولي تندې به یې را پړسولي انګور ته هم سپک ګوري زوی ته هم سپک ګوري. دا د الله په علم کې څه دي ګوتې وال دي ګورې بالکل دا نه دي کول پکار. که جینۍ درله الله درکوي هم پرې راضي شه که هلک درله الله درکوي راضي شه پرې د الله په علم کې ګوتې مه وهئ. تاسو په خبره باندې پوه شوئ د الله تعالی په کارونو کې ګوتې مه وهئ. او کله چې دی ورته وایي هلک به کېږي ډاکټر ورته یې هلک به کېږي بیا چې وشي جینۍ وشي او د اول لسم ډېرې زیرې هم تقسیم کړي ښه ډېرې خوشحالۍ هم کړي د هلک سامانونه هم تیار کړي او چې بیا وشي جینۍ نو بیا څه دی ځان له دا سر دی تندي ته وایي هلکه ولې چې جینۍ وشوله ماشومه پیدا شوله ولې دا انسان نه دی ولې دا د الله مخلوق نه دی دا د الله مخلوق نه دی. الله وایي زما په فیصله باندې راضي کېږه. الله وایي ګوره چاته وغواړم سمې ډېرې لوریانې ورته ورکړم او الله وایي چاته وغواړم سم ډېر زامن ورته ورکړم او الله وایي چاته وغواړم زامن او لوریانې دواړه ورکړم او الله وایي چاته وغواړم اړه ورکوم یې ولې نه. په خبره پوه شوې او چې دا ورلی نه ورکړي څوک شته دی چې ویې ولې ورکړي دا نه شي ورکولی. دا هر څه د الله تعالی په علم کې دي دا هر یو شیز د الله په قبضه کې دی. خجي ولا تضعوا الا بعلمه ويوم يناديهم اين شركائي او په هغه ورځ باندې په کومه ورځ باندې د قیامت ورځ الله وایي د قیامت په ورځ باندې چې کله آواز وکړي شي د مشرکانو ته چې اين شركائي چې کوم ځای کې دي ستاسو هغه شریکان الله وایي ستاسو هغه بوتان کوم ځای دي الله وایي ستاسو هغه خدایان کوم ځای دي چې اوس تاسو سره د عذاب نه بچ کی کنه اوس تاسو سره د تکلیف نه بچ کی کنه دا لکه تاسو راته بوت بچ کولی شي نه نشي کولی. بوت خو ځان له څه دی
نه د ځان نه مچ شړلی شي، نه ماشې شړلی شي، نه هېڅ هم نشي کولی بوت. نو الله وی د کافرانو ته به الله وی وی کافرانو ای ظالمانو تاسو چې ځان دپاره خدایان جوړ کړو، تاسو چې ځان دپاره بوتان جوړ کړو، ستاسو هغه بوتانو څه شو؟ ستاسو هغه خدایانو څه شو؟ راولئ که نه خدایان هم چې اوس هم د دې عذاب نه بچ کړي. په خبره باندې پوه شوې؟ نو بیا خو بوتان څه دي؟ هېڅ نشي کولی. نو په دې آیتونو کې د الله تعالی د هغه پوره او د کامل او د علمي محیط متعلق څه دی ذکر. وګورئ جي سبق ته الیه یرد علم الساعه، د طرف ته راړولی شي، حواله کولی شي علم د قیامت. وما تخرج من ثمرات، او نه روزي هیڅ یوه میوه من اکمامها د خپل علاب نه. وما تحمل من انثى، او نه حامله کیږي هیڅ یوه ښځه. ولا تضع الا بعلمه، او نه اولاد روړي مگر یو زنانه الا بعلمه مگر دا ټول د الله په علم سره. ويوم يناديهم، او هغه ورځ چې الله به آواز وکړي د مشرکانو ته اين شرکائي، چې کوم ځای دي زما شریکان. قالوا وی بدوی اذناک ما منا من شهید، چې مون خبر درکړی تا ته چې نشته زمونږ نه څوک اقرار کوونکي د دې. وضل عنهم، او رک بشي د دوی نه ما هغه څه کانو چې ودوی یدعون من قبلو چې بللې د مخکې نه. وظنوا، پوهه بشي په دې سره ما لهم من محیص، چې نشته د دې دپاره څه خلاصې. صدق الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله الطيبين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، يا مالك الملك ذو الجلال والإكرام بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. یا الله دا 15مه سپاره شروع شوله، خدای پاک مونږ ټولو ته آسان کړي. یا الله مونږ ټولو ته دا باقي سبق راته ټول آسان کړي، او د مرګ نه مخکې را باندې یا الله ته برابر کړي، او د خپل رضا سبب یې وګرځي. خالق العزاله دا چې کوم ملګري دي درس ته ناست دي، د چا څه مشکلات دي خدای مشکلات یې ختم کړي، چا څه پریشانۍ ختم کړي، د چا کورونو کې بیمارۍ ختم کړي. یا الله زمونږ د ټولو ظاهري باطني جسمانی روحاني پټې ښکارا ټولې بیمارۍ ختمې کړي. یا الله مونږ ټولو له خیر را نصیب کړي، او د دې سپارې په خوشحالۍ کې چې چا څه صدقه کړي، یا الله دا صدقات په خپل دربار کې قبول کړي. یا الله د دې بدلې ورته ورکړي، دنیا آخرت کې خدای ته نصیب کړي، د حیا د عزت زندگی یا الله ته نصیب کړي. یا الله د زړونو شرعي حاجات خدای ته برابر کړي. یا الله د زړونو شرعي حاجات یا الله برابر کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه ونور عرشه محمد و آله وصحبه اجمعین برحمتک یا رب. تاسو زما ملګرو ثواب په نیت